نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زما د دین اسلام محترم و معززو، الحمدللہ نوجوانان اهل الحدیث الحمدللہ ډیر مزیدار خسته د الله رب العالمین د دین دعوت د قرآن سنت پرنا کې کوي. الحمدللہ زمنګ په اهل الحدیثو کې ډیر داسې نوجوانان چې د یو خسته همت والا چې الله رب العالمین هغې ته علو الهمت ورکړي، زی په زی باندې الحمدلله د الله د دین دعوت او په هر قسمه شعبه کې د دین هغې حصه اخلي او برخې کوي، منډې وهي. یو د هغې نه زمونږ محترم ورور فضیلة الشیخ امین الله محمدی حفظه الله تعالی ورعاه چې دا یو نوجوان عالم دین دی، تر اوسه یې لا واده هم نه دی کړی. یعنی مقصد مې دا دی چې ډېر کم عمره دی، خو الله رب العالمین د دین په دعوت کې دته توفیق ورکړی دی او ماشاءالله زی په زی باندې د الله رب العالمین د دین دعوت مختلفو اجتماعاتو کې شریکیږي. والحمدلله منږ سره په قاضي کلي کې چې کومه پروګرام د ستار فضیلت چې حفاظ هغه فارغېدل او ورسره د قرآن کریم د تفسیر ختم و، الحمدلله د دغه پروګرام په جوړولو کې او د دې په پروګرام په نظم کې ماشاءالله ډېر خدمتونه یې زموږ سره وکړه، ډېر ښایسته مشورې هغه یې موږ ته راکولې. موږ د ده نه ډېره شکریه ادا کوو. الله عز وجل دې د ده سعی په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي، رب العالمین دې ده له اجر ورکړي. جزاه الله خیر الجزا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.